ګرانو هیوادوالو سلامونه. ډاکټر فیروز بشري یم. دا ځل غواړم په امریکې کې په روغتیایي خدمتونو یا روغتیایي سیستم په امریکې کې او څنګه کولی سو له دغو خدمتونو نه د ځان لپاره ښه ګټه پورته کړو. غواړم په دې مورد تاسو سره خبرې وکړم. هیله ده تر پایه زما سره پاتې شئ. اول مهم شی باید په امریکې کې صحي بیمه ولري، یعنی روغتیایي بیمه په امریکې کې ضرور ده. کنه نو روغتیایي خدمات په امریکې کې ډیر ګران دي او تاسو به ډیر پیسې ورکړئ او د څو کلو لپاره به قرضه را پاتې شئ که چیرې نغد پیسې ونه لرئ. دویمه موضوع په امریکې کې ډاکټران ډېر تعلیم یافته او تحصیل یافته دي، ډېر درس وایي. د نړۍ په سطحه لایقه ډاکټران دلته شته او یو ډاکټر حد اقل 12 کاله درس وایي او که چیرې تخصص وکړي 2 کاله خو نور هم باید درس وایي. نو ډاکټران دلته د نړۍ په کچه ډېر پوه ډاکټران شته او ښه ډاکټران دي او ډېر درس وایي. درېیمه موضوع په امریکې کې اکثره دواګانې د نسخې په اساس ورکول کیږي. په امریکې کې بې نسخې تاسو ته څوک دوا نه درکړي مګر سردرد او یا د ځان درد او یا عادي دوا غواړئ لاسته راوړئ. نورې دواګانې خصوصا انټي بیوټیک تاسو ته بې نسخې څوک نه درکړي. بنابراین نسخه ډېره ضرور ده. څلورمه موضوع تاسو باید د ځان لپاره معالج ډاکټر یا کورنۍ ډاکټر ولرئ. یا مشخص ډاکټر ځان ته پیدا کړئ چې تاسو د کورنۍ ډاکټر اوسئ او کله چې مریضېږئ همیشه هغه ته ورسئ. د شفاخانې د ایمرجنسي برخې نه ډېر استفاده مه کوئ. هغه همیشه نه وي او هلته همیشه ښه ډاکټران د هر برخې کې نه وي. ښه ډاکټران همیشه شته ولې هغه ډاکټر چې متخصصي همیشه هلته نه وي او ایمرجنسي برخې نه یوازې په عاجلو مسایلو کې دوی استفاده کوي. په نورو مسایلو کې دوی خپل کورنۍ ډاکټر یا معالج ډاکټر ته ورځي. او پنځمه موضوع که چیرې تاسې یو کورنۍ ډاکټر ولرئ هغه ستاسې صحي یا روغتیایي ټوله سابقه ځان سره ساتي. یعنی کله چې تاسو یو ډاکټر ځان ته مشخص کړئ چې دا زما کورنۍ ډاکټر دی هغه ستاسې ټول کوچنیان او ستاسې په شمول د پلار او مور په شمول ټول معاینه کوي. ستاسې صحي سابقه او روغتیایي مسایل ځان سره ساتي او هغه مسایلو کې تاسو ته ضرورت دی چې تاسو باید تداوي شئ دوا درکړي هغه دوا درکړي. بعضو مسایلو کې واکسین ته ضرورت لرئ واکسینونه درکړي. یعنی ستاسې د روغتیایي سابقه له هغوی سره شته. نو دا ډېر ضرور ده چې تاسو یو کورنۍ ډاکټر ولرئ. د خپلو دواګانو او نور نسخو او نور شیانو عکسونه ځان سره واخلئ. د شربتونو او یا ټابلیټونو درکړي چې دا ستاسې په کار راځي. نو دا 5 مورد ډېر د روغتیایي خدمتونو په اړه په امریکې کې ډېر مهم دي. دا په نظر کې ونیسئ. په هر یو باندې زه په جزئیاتو بیا خبرې کوم. امریکې کې روغتیایي خدمتونه ډېر ګران دي او ډېرې پیسې باید مصرف کړئ تر هغو هغه لاسته راوړئ که چیرې تاسې بیمه ونه لرئ. اوس غواړم په بیمې یعنی روغتیایي بیمې یا هیلث انشورنس باندې تاسو سره خبرې وکړم. ګرانو هیوادوالو هر څوک چې دلته ژوند کوئ ضرور ده چې روغتیایي بیمه ولرئ. ځان بیمه کړئ، خپله کورنۍ بیمه کړئ. تر هغو تاسې وکولی شئ کله چې مریض شئ لازمه خدمات وړیا لاسته راوړئ. که چیرې تاسې بیمه ونه لرئ او تاسې مریض شئ شفاخانې ته ولاړ شئ یا عادي ډاکټر ته ولاړ شئ یا هم ایمرجنسي برخې ته
تاسې باید په زرهاوو ډالر ځان سره ولرئ تر هغو ستاسې تداوي وکړي او تاسو دوا ورکړي. نو د روغتیایي بیمې اړتیا ډېره ضروري ده. که چېرې تاسو وظیفه لرئ، د ښځتوب د وظیفې دا دی چې ښځه او نر دواړه باید کار وکړي. که غټو کمپنیو سره وظیفه لرئ او کار کوئ، کمپنۍ تاسو ته یو سلسله امتیازونه درکړي. یو له هغو امتیازونو نه روغتیایي بیمه ده. روغتیایي بیمه تاسې کولی شئ د وظیفې له طریقه لاسته راوړئ، ستاسې کمپنۍ دا اخلي او تاسو ته یې درکړي. نو له هغه نه ښه استفاده کولی شئ که چېرې تاسې په غټو کمپنیو کې او یا کوچنۍ متوسطه کمپنیو کې کار کوئ. کوچنۍ کمپنۍ معمولا دا بیمه نه لري. تاسې کولی شئ له شخصي کمپنیو نه هم بیمه واخلئ په پیسو باندې. تاسې څو کمپنۍ وګورئ، څو شرکتونه وګورئ، ورسره خبرې وکړئ، لیست یې وګورئ کوم خدمات پکښې شامل دي او یو مناسبه بیمه د خپل توان په اندازه کولی شئ په پیسو باندې واخلئ. بیمه څه شی ده؟ بیمه هر کال هر میاشت تاسې یو مقدار پیسې ورکوئ میاشت په میاشت یو شرکت ته په مقابل کې تاسو ته یو کارت درکړي او هر کله چې مریض سوئ بیا تاسې وړیا روغتیایي خدمات لاسته راوړئ. ډاکټر ته ځئ، ډاکټر مو معاینه کړي، شفاخانې کې بسترېږئ، دوا درکړي. دا ټول شیان ستاسې بیمه په نظر کې نیسي. که چېرې ونه لرئ بیا نو مجبوره یاست په خپلو پیسو دا ټول خدمات لاسته راوړئ چې دا بیا ډېر ګران دی او تاسې په وسه نه ده. بیمه هره میاشت ډېر کمه راځي، لږ پیسې ورکوئ، دومره نه پوهېږئ. که چېرې یو مریض دی بیا دا ډېر. بله موضوع یا چې دا ځوانان بیمه وایي ضرورت نه لرو. ولې؟ موږ جوړ یو، صحت مو ښه دی. په کال کې که یو وارې مریضان سو، هغه هم ریزش یا زکام او عادي دوا له یو دوکان نه والمارټ نه اخلو او خوري جوړیږو. او بعض مواردو کې ځوانان د مقاومت زیات دی، هیڅ دوا ته هم ضرورت نه لري. دوی دقیقا صحیح خبره کوي. د دوی لپاره اضافه پیسې په کار نه دي بیمه مصرف کړي. ولې یو موضوع ده که چېرې بیا همدا ځوان چې صحتمند دی خدای ناخواسته ټکر یې وکړ او چېرې زخمي سه ضرورت لري باید شفاخانې ته ولاړ شي. دلته بیا هم تاسو نه یو کټې پیسې مصرفېږي که چېرې بیمه ونه لرئ. نو کوشش وکړئ دا ځوان یا نور ځوانان چې دي یو نوه بیمه واخلئ. بیمې څو رقمه دي، ارزانترین هم که واخلئ بیا هم ستاسو سره کومک کوي. کله چې زخمي سوئ او ضرورت مو پیدا سه تاسو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په امریکا کې یو مشهوره بیمه چې هغه کسان لپاره چې امتیازات کم دي، معاش کم دی، کمې پیسې پیدا کړي، ښه کار نه لري، د هغوی لپاره میډیکیر ورته وایي دا بیمه سته. دا بیمه دولت بیا تصمیم نیسي چې ښه ستا میاشتني عواید څومره دي نو ته د دې بیمې مستحق یې. نو دا هم یو عمومي بیمه ده چې خلک لاسته راوړي. په دې بیمې کې درې غټ شیان شامل دي. یو که چېرې شفاخانې کې بستر سې دغه مصرف درکړي، دوم ډاکټر ته تګ مصرف درکړي او د نرس خدمات. مخکې له دې چې تاسو ډاکټر ګورئ معمولا تاسو خبر یاست تاسو یو نرس ګورئ، ستاسو فشار ګوري، ستاسو نور معاینات کې، دا ټول د نرس په خدماتو کې راځي. نو دا ډېر مهم ده. که چېرې تاسو په اوکلاهاما کې ژوند کوئ ستاسو د بیمې نوم سونر کیر دی او تاسو ټول دا بیمه لرئ. نو آیا تاسو خبر یاست په دې بیمې کې کوم مسایل شامل دي، کوم امتیازات شامل دي او څنګه له دنه ګټه اخیستی شئ؟ نه، زه مطمئن یم تاسو په د ټولو مواردو نه یاست خبر. په دې بیمې کې 13 مسایل شامل دي، یعنی تاسو 13 رقمه خدمات لاسته راوړی شئ. نو زه به هر یو درته دلته تشریح کوم.